مراوړه مسلمه د یهودو نصارا اختر د ژوند لار د نوروز او کلیسا اختر وړاندې کوونکی مولوي محمد یاسین فهیم اختر د وطن کې د ژوند لار کلیسا اختر څوک چې مسلمانی نو عمل به په قرآن کوي څوک چې مسلمانی نو عمل به په قرآن کوي مورد محفل ته د کفارو ناروا اختر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت او د خوشحالي جامې په تن ولرئ دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم په دې هیله چې دا خپرونه ستاسو د پام وړ وګرځي قدرمنو اوریدونکو زموږ د نننۍ خپرونې موضوع نوروز او د نوروز لمانځل په اسلام کې د کلونو راهیسې د نوروز ورځ په افغانستان کې په شاندارو مراسمو سره لمانځل کیږي په دې ورځ نه یوازې دا چې د خوښي معمولي کړنې ترسره کیږي بلکې ځینې داسې عملونه تر سترګو کیږي چې غیر مسلمانان به یې هم ونه کړي غیر مسلم به هم د دې د مسلمان کار نه وشرمیږي له بده مرغه چې په افغانستان کې د کلونو را په دې خوا ځینې ناوړه دودونه او ځینې ناوړه رسمونه او رواجونه پر خلکو حاکم دي او خلکو هغه د خپل د دین جز ګرځولي او هغه ته دیني رنګ ورکړی د مسلمانانو دپاره دوه لویې خوشحالي شته چې هغه یو لوی اختر او بل کوچنی اختر دی او پرته له یادو ورځو د نورو غیر شرعي ورځو لمانځل دا د مسلمان سره نه ښایي او مسلمان دپاره دا شرم دی د نوروز کلمه اصلا دا فارسی کلمه ده چې د نوې ورځ معنا لري اسلامي تاریخ پوهان په دې اندي چې د نوروز نوم د نوبهار څخه اخیستلی شوی خو دا د نوروز نوم د نوبهار څخه چې را اخیستل شوی دا په ناسمه بڼه باندې را انتقال شوی نوبهار د زردشتي مجوسیانو لومړنۍ آتشکده وه چې په 1583 میلادي کال کې زردشت او ذوالقرنین تر مړینې وروسته د بلخ په تاریخي ولایت کې جوړه کړې وه چې دا آتشکده د نوبهار بلخ په نوم ونومول شوه او بیا یې هغه اختر ته هم دا نوم ورکړه کوم چې هر کال به یې د اور د عبادت دپاره د لومړنۍ ورځ دپاره ټاکله نو هغې دپاره یې هم د نوروز نوم ورکړ نو رابشو قدرمنو اوریدونکو د اسلام په رڼا کې به په دې باندې وغږیږو چې آیا د نوروز لمانځل او د نوروز د ورځې مبارکي ورکول په اسلام کې جواز لري او کې نه لري نو د نوروز او د مهرجان یعنی د تلې میاشتې لومړنۍ ورځ کرسمس او دا ډول نور غیر اسلامي ملتونه او دینونه چې د اخترونو په سیر او د میلو په سیر لمانځي او په هغو کې د خوشحالي مظاهره کوي دا په اسلام کې حرام او ناروا دي د مسلمانانو د اختر ورځې معلومې دي په کار دا ده چې مسلمان په هغه ورځو کې چې د کوچني اختر او د قرباني یعنی د لوی اختر ورځ ده د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د خپل د خوشحالي مظاهره وکړي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د مکې مکرمې څخه مدینې منورې ته هجرت وکړ د مدینې خلکو د اختر لپاره 2 ورځې ټاکلې وي او د اختر لپاره 2 ورځې درلودلې د علماو د څیړنې له مخې هغه 2 ورځې د نوروز ورځ او د میزان یعنې د تلې میاشتې اوله ورځ وه
محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په ډیره مهرباني او شفقت سره هغوی په دغه ورځو کې د خوشحالي کولو څخه په داسې توګه منع کړل چې په بدل کې ورته د هغې څخه غوره ورځې یعنی کوچنی اختر او د لوی اختر ورځ د خوشحالي لپاره مقررې کړي. د حدیث امام ابو داود رحمه الله په خپل کتاب کې ذکر کړی دی چې فرمای قدم رسول الله صلی الله علیه وسلم المدینة ولهم یومان یلعبون فیهما فقال ما هذان اليومان قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بهما خيرا فهما يوم الأضحى ويوم الفطر. پیغمبر صلی الله علیه وسلم مدینې منورې ته راغی او مدینې والو لپاره 2 ورځې وي چې لوبې او خوشحالي به یې په هغو 2 ورځو کې کولې. نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې دا کومه ورځې دي چې تاسې په دې کې خوشحالي کوئ او په دې کې لوبې کوئ. هغو ځواب ورکړه چې په دې 2 ورځو کې به د جاهلیت په وخت کې موږ هم لوبې او خوشحالي کولې. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې یقینا الله پاک ستاسې لپاره دا 2 ورځې په ډېر غوره ورځو بدلې کړي دي چې هغه د قرباني اختر او د کوچني اختر نیکمرغه او مبارکې ورځې دي. نو په دې ورځو کې تاسې لوبې پرېږدئ ځکه دا د زردشتیانو او د آتش پرستانو ورځې دي. نو د نوروز مبارکي او د نوروز په مناسبت خوراکونه جوړول 7 قسمه یا 7 میوه لباسونه ډالېګانې رخصتي کول خپل ورځني کارونه ځنډول او میلو ته تلل دا قطعا حرام دي ځکه دا د مجوسیانو سره مشابهت دی او نوروز چې دی د مجوسیانو اختر دی. علامه ابن تیمه رحمه الله په خپل کتاب اقتضاء الصراط المستقیم په اول جز کې په هغه کې ډېر تفصیلي بحث کړی دی. هغه لیکلي چې د قرآن او د سنت علماو د اقوالو له مخې د نوروز لمانځل حرام دي. حتی په ځینې دلایلو کې هغه څوک چې د نوروز لمانځنه کوي په هغه باندې فتوا د کفر ورکړې ده. الله رب العزت په سورة حشر کې فرمایي ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون. الله فرمایي چې تاسو مه کیږئ په شان د هغو کسانو چې هغو الله هیر کړی دی. نو الله د دوی څخه د دوی ځانونه هیر کړي دي او دا کسان پوره نافرمانه دي. الله وایي نو الله چا هیر کړی؟ یهودو نصاراو او مجوسانو هیر کړی. نو الله وایي چې تاسې د مجوسیانو غوندې مه کیږئ، د یهودو په شان مه کیږئ، د نصارانو په شان مه کیږئ. او کومه ورځې چې د نصاراو مجوسیانو زردشتو د ځان لپاره اختر ټاکلی هغه تاسو په هغې ورځ کې میلې مه کوئ، د هغو تقلید مه کوئ. همدارنګه الله رب العزت په سورة فرقان کې فرمایي والذین لا یشهدون الزور. ابن کثیر او همدارنګه امام قرطبي رحمه الله او همدارنګه مجموع الفتاوا د دې نه د حضرت عبدالله ابن عباس نه نقل کړي دي چې د دې معنا یعنی د دې آیت معنا دا ده چې مؤمنان دې د مشرکانو اخترونو او میلو ته نه حاضریږي. مؤمنان هغه کسان دي چې هغوی د مشرکانو او د مجوسیانو د زردشتو میلې او اخترونو ته نه حاضریږي او د دیو په اخترونو کې د برخه نه اخلي. نو د دې په مقابل کې که څوک د مجوسیانو په اخترو کې اشتراک کوي او د هغو سره مشابهت کوي نو ګویا چې دا هم د مغو جملې نه دی. امام بیهقي رحمه الله په سنن الکبرا کې لیکلی دی چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه فرمایي د مشرکانو عبادت خانو ته د اخترونو په ورځ کې مه ورځئ ځکه په دوی د الله رب العزت غضب نازلیږي. دا د ورتلو حال دی. هغه څوک چې دا ورځې لمانځي د هغو به څه حال وي؟ ځینې خلک د الله په وحدانیت معتقد هم دي، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت او حقانیت هم مني. که ته ورته ووایې چې ته د الله او د رسول مینه دې په زړه کې نشته نو تا سره به جنګ هم کوي، خو د دې معصیت سفرونو ته به یې ملا تړلې وي او د زردشتیانو او د آتش پرستانو د مجوسیانو په اخترونو کې به اشتراک کوي، د هغو نه به یې مخکې دا لمانځي. همدارنګه امام بیهقي رحمه الله روایت کړی چې امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه به ویل چې د الله د دښمنانو څخه ځان وساتئ،
د دوی په اخترونو او میلو کې ګډون مه کوئ او هر هغه شخص چې ژوند یې غوره کړی د مشرکانو په وطن کې او د دوی نوروز او مهرجان لمانځي او د دوی سره مشابهت کوي او په همدغه ژوند کې مړ شو، نو د قیامت په ورځ به د مشرکانو سره الله دا راپورته کوي. څوک چې د مجوسیانو ورځې لمانځي، د آتش پرستو ورځې لمانځي او د هغو سره په دې مجالسو او په دې لمانځنه کې اشتراک کوي او که دا مړ شه، نو د قیامت په ورځ به الله د دغو په صف کې د حشر کوي. همدارنګه حضرت علی کرم الله وجهه څخه روایت دی چې هغه ته د نوروز په ورځ ډالۍ وړاندې شوه، چا تحفه ورکړه. نو حضرت علی کرم الله وجهه هغه منع کړه او داسې ویل چې خپل کارونه او اسلامي عادات جاری ساتئ، هره ورځ نوروز دی. د دې حدیث راوی ابو اسامه فرمایي چې حضرت علی کرم الله وجهه د نوروز نوم هم بد وګڼلو، چا چې ورته نوروز وویلې هغه هم بد وګڼلو چې دا نوم نوی ایجاد شوی دی. نو تاسې د نوروز په ورځ چاته ډالۍ مه ورکوئ، د نوروز د ورځې چاته مبارکي مه ورکوئ، بلکې د خپل دین توجه وکړئ چې الله څه ویلي دي، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څه ویلي دي او فقهاو او مجتهدینو په دې هکله څه بیانات ورکړي دي. شیخ الاسلام ابن تیمه رحمه الله په مجموع الفتاوا کې لیکي هغه څوک چې نوروزي اعمال ترسره کوي نو د الله رب العزت عذاب په ځان باندې وړاندې کوي او د دغې ورځ په مناسبت باندې، یعنی د نوروز د ورځې په مناسبت باندې چې کومه ذبحې او حلالي کیږي هغه ټولې ناجایزې او حرامې دي او د هغو د غوښې نه استفاده حرامه ده او دا یې په ما اهل به لغیر الله کې داخلې کړي دي. نو په دې ورځ باندې غسل کول چې د نوروز ورځ ده زه غسل کوم، میلې ته ځم، د ماشومانو د لوبو اسباب جوړول، د هغو شیانو خرڅول او اخیستل د نوروز په میلو کې استعمالیږي ناروا دي، بلکې بعضې علما یې کفر ګڼي ځکه چې په دې کې د کفر د شاعرو تعظیم او احترام دی. ملا علی قاری رحمه الله په مرقات شرح د مشکات کې لیکي چې ابي حفص الکبیر الحنفي وایي که چا د نوروز په ورځ یوه هګۍ هم یو مشرک ته ډالۍ کړه نو دا شخص د الله رب العزت په نزد باندې کافر شو او ټول اعمال برباد شول. او حسن بن منصور وایي که چا د دې ورځې تعظیم په خاطر څه واخیستل نو کافر دی او که مقصد یې د رزق پراخي وي نو بیا هم مکروه او حرام دی، په دې ورځ دې ناخلي. او همدارنګه ملا علی قاری رحمه الله په مرقات شرح د مشکات کې لیکلي دي چې د نوروز په بعضې لمانځونکو باندې هغه څوک چې نوروز لمانځي نو د هغوی ښځې په هغو باندې زورورې شي او ورته وایي چې ماته به هم نن دغسې میله جوړوي لکه دا نور خلک او کافرانې چې جوړوي. نو دا د هغې خبره ومني او د نوروز د تعظیم دپاره په ښه کې دي، نو په دې باندې ویره د کفر ده چې کافر شي او د اسلام د مقدس دین نه خارج شي. نو علماو کرامو ته دا عرض دی چې عوام خلک د لاس یا د بیان په واسطه د دغه منکراتو څخه منع کړي او د الله رب العزت دین د الله رب العزت د کلام په رڼا کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو په رڼا کې دوی ته بیان کړي. نو قدرمن اوریدونکو، یا خو د نوروز ورځ د مجوسیانو سنت دی، د آتش پرستانو سنت دی، او یا د جمشید پاچا سنت او طریقه ده چې په آخر کې د الهیت دعوا هم کړې وه، د خدایي دعوا هم کړې وه، دا د هغه سنت دی. او نن ورځ مسلمان چې د الله په وحدانیت باندې عقیده لري، د الله د دین نه بېخبره او ناخبره دی، هغه کسانو چې هغوی به د اور عبادت کوه، الله سره به شریک ګڼه او هغوی به د خدایي دعوا او د الهیت دعوه کوله، د هغو په نقش قدم باندې قدم وي او نوروز لمانځي. او دې ته احساس د شرم هم نه کیږي، د الله رب العزت د کلام ویرې هم په زړه کې نه پرېوځي او رسۍ یې په لاس کې او جنډه راکاږي. د څه جنډه راکاږي؟ الله ته به نه درېږې، د الله په حضور کې به الله ستانه پوښتنه نه کوي. همدارنګه په شان د نوروز کرسمس چې د عیسویانو اختر دی، نو په دې ورځو کې د خوشحالي مظاهره او د خوشحالي هلې ځلې په دې کرسمس کې هم ناروا او حرامې دي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه په ګڼ شمېر احادیثو کې روایت دی چې د اهل کتابو، یهودو او نصاراو او دوی سره ورتوالی او مشابهت حرام دی.
چې تاسو یهودو سره نصاراو سره او همدارنګه د اهل کتابو سره مشابهت مه کوئ. په ټولو مسلمانانو کې کرسمس ډېر شهرت نه لري چې خوشحالي پکې وکړي، نو له دې له امله په هغه رد کولو سره کوم حساسیت نه ښکاره کوي، په داسې حال کې چې د نوروز په هکله خو داسې بولي چې د دې خلکو د خپل آزاد فرهنګ او کلتور یوه برخه ده او نه پوهیږي چې د پردیو څخه ورته رانقل شوې ده، لا په دې نه پوهیږي. دا د خپل د آزاد فرهنګ او کلتور یوه برخه بولي، یعنی د نوروز ورځې لمانځل دا د خپل آزاد فرهنګ او کلتور یوه برخه بولي، او حال دا چې دا غریبان په دې نه پوهیږي چې دا د پردیو څخه ورته رانقل شوي، د مجوسیانو او د آتش پرستانو څخه ورته رانقل شوې ده. د نوروز د ورځې په تجلیل کې او د دې ورځې په لمانځلو کې د مجوسیانو سره د ملا علي قاري رحمه الله په وینا بعضې د یهودو په رنګ شوي مسلمانان ډوله روافظ هم په دې خاطر شریک شول چې په نوموړې ورځ د مسلمانانو دریم خلیفه د ګران پیغمبر د وینا برابر جنتی حضرت عثمان بن عفان هم په خپل کور کې په مظلومانه ډول د یهودانو د دسیسو له امله په شهادت ورسېده. نو د خوشحالي لپاره روافظ جشن نیسي چې دا له ټولو څخه هم دردونکې ده چې په دې ورځ کې وایي خلافت حضرت علي ته پاتې. هغه روافظ یا اهل تشیع چې د یهودو په رنګ سره رنګ شوي دي د نوروز ورځ په دې خاطر لمانځي چې په دې ورځ باندې امیر المؤمنین حضرت عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دریم خلیفه په شهادت رسېدلی، نو ځکه دا ورځ لمانځي چې دا د ټولو نه ډېره دردونکې ده. خو ځینې ناپوهه مسلمانان د دې څخه بېغوره دي، په دین کې معلومات نه لري او په مستقل ډول دا د خپل کلتور او دا د خپل فرهنګ بولي. ما مخکې تاسو ته هم ویلي که د دې ورځې د تعظیم په خاطر او د کافرانو سره ورتوالي په لحاظ څوک دا کار وکړي، بیا خو ورته علماو د همغو په شان کافر وایي، او په مستقل ډول که څوک د کفارو سره مشابهت هم نه کوي، که په مستقل ډول هم په دې ورځ څوک خوشحالي کوي، هغو ته هم علماو ناروا ویلي دي. ابوالحفص الکبیر الحنفي څخه نقل شوي دي چې ما مخکې تاسو ته هم ویلې که چا یوه هګۍ هم په دې ورځ یو مشرک ته د دې ورځ د تعظیم لپاره ورکړه، هغه کفر ته رسیږي. د دې ورځو د اختر نیولو په هکله د اهل سنت والجماعت علماو څخه بلکل اختلاف نه دی نقل شوی او ټول علما دا کار حرام ګڼي. او په یوې خبره باندې قدرمنو اوریدونکو باید پوه شو چې ملا علي قاري رحمه الله لیکلي دي چې دا خبره د یادونې وړ ده چې د استقلال، ملي آزادي، د غازیانو د سرلوړي او داسې نور جشنونه او خوشحالي چې پکې د اسلامي شریعت او اسلامي فرهنګ سره اختلاف او ټکر ونه لري، د دې نه نهی او حرمت نه دی راغلی او د دې نهی او حرمت لاندې نه راځي، بلکې دا غوره هم دي. څوک چې د استقلال ورځ لمانځي، د ملي آزادي ورځ لمانځي، د غازیانو د سرلوړي ورځ لمانځي، هغه د دې نهی او حرمت لاندې نه راځي. ملا علي قاري رحمه الله په دې باندې ډېر تفصیل کړی دی او د مکې فتحه او همدارنګه ورته داخلېدو ورځو خوشحالي د مثال په توګه هغه ذکر کړي دي. نو لنډه دا چې قدرمنو اوریدونکو الله رب العزت ځینې ورځو ته غوروالی ورکړی دی، خو د هغه تعیین یې د اسلام د ستر لارښود محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په واسطه کړی دی او د اخترونو حدود او اختر نیولو لپاره قوانین او ضوابط پرېښي دي. نو زما هیله د مسلمانانو ورونو نه او خویندو نه دا ده چې دا خرافات او دا بدعات په دې ټولنه کې رایج دي، باید د دې مخنیوی وشي او الله رب العزت دې په موږ رحم وکړي. مخکې ما تاسو ته ویلي څوک دا ورځ لمانځي او په هغه ورځ باندې دا په هغه حالت کې مړ شي، الله رب العزت به د مغو په صف کې حشر کوي او دې لپاره چې سفرونه کوي ډېر لرې له ولایتونو نه مزار ته ځي، هلته جنډه پورته کوي او د نوروز د جشن لمانځنې لپاره ځي، که په دې لاره کې دا مړ شي نو الله رب العزت به د مغو په صف کې حشر کوي. دا د معصیت سفر دی. نو دا قسمه خوراکونه یا 8 قسمه میوې جوړول یا ځانګړې جامې اغوستل یا هغه چا چې کوژدنې کړې وي د هغو کور ته نوروزي وروړل، دا ټول په اسلام کې ناروا او حرام دي. حتی د دې مبارکي ویل او په دې ورځ باندې نوې جامې اغوستل. الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ویناو مطابق د خپل ژوند تیر کړو.
چې په دنیا کې هم عزت او په آخرت کې هم عزت الله زموږ برخه کړي. قدرمنو اورېدونکو، دا به زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند او پاتې ورځم نیکمرغه، پاک الله مو مل شي. مورځه محفل ته د کفارو ناروا اختر، دې وطن کې نسته د نوروز او کلیسا اختر. مراوړه مسلمه د یهودو نصارا اختر، دې وطن کې نسته د نوروز او کلیسا اختر. هر مومن ته وایم چې نور ما زده خطا پر لار، هر مومن ته وایم چې نور ما زده خطا پر لار. تا ته دی راوړي ګران نبي مو خوشنما اختر، دې وطن کې نسته د نوروز او کلیسا اختر. مراوړه مسلمه د یهودو نصارا اختر، دې وطن کې نسته د نوروز او کلیسا اختر.